د سور پټکي ملا خولې نه فتوه راجګېدله د سور پټکي ملا خولې نه فتوه راجګېدله او د زړه نه به مې خولې ته سره لمبه راجګېدله په شپو کې یوې شپې به د ځوانانو وینې څکلې په شپو کې یوې شپې به د ځوانانو وینې څکلې او په شپو کې به په مونږ یوه شپه راجګېدله او ما ځکه د کم اصل یاره دوستۍ نه انکار وکړ دا چا ویل چې په شګو کې ونه راجګېدله او هغه خو د کافر په نوم د خاورو لاندې ښخ شو هغه خو د کافر په نوم د خاورو لاندې ښخ شو بېګای ولې قبر نه شغله راجګېدله او ارمان به د جابر خطاب په هغه وخت کې درشي چې کله یې د کور نه جنازه راجګېدله د ستوري راډیو تلویزیون ډېرو درنو پتمنو او قدرمنو اورېدونکو لیدونکو مینوالو السلام علیکم تر هر څه د مخه باید ووایم چې د نن شپې د ادبي بنډار او مرکې په خپرونه کې ځوان تاند او هڅاند شاعر جابر خطاب صاحب را سره میلمه دی چې د زړه د تله ورته هرکلی وایم البته په ننني بنډار کې د ستوري راډیو تلویزیون روح روان زما قدرمنه همکاره اغلې تورپیکۍ قادري د ناروغۍ په وجه ونه شو کولی چې په خپرونه کې را سره شرکت وکړي ولې د هغې نیکې هیلې او ډاډ را سره ملګری دی الله دې ورته روغه سټه نصیب کړي او کامله روغتیا ورته واړو زما سره په نننۍ خپرونه کې زمونږ نوې همکاره صدف ځواک هم د قرباني په حیث ملګرتیا کوي چې هغې ته هم هرکلی وایم او تاسو قدرمنو او پتمنو اورېدونکو ته هم د زړه د تله هرکلی وایم او هیله لرم چې د خپرونې تر پایه را سره اوسئ زموږ خپرونه لایک او له ملګرو سره شریکه کړئ همدارنګه زموږ د خپرونې میلمه به په خپلو خوږو او درنو کمنټونو ونازوئ په پیل کې خپلې همکارې ته ښه راغلاست وایم اغلې صدف ځواک هر کله راشئ په خیر راغلی ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب سلام تاسو ته د خپرونې قدرمن میلمه جابر خطاب ته او درنو قدرمنو اورېدونکو ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او هیله لرم چې د نن ورځې په ادبي بنډار کې تر پایه را سره اورېدونکي پاتې شئ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ته وویل د نن ورځې په خپرونې کې له موږ سره یو تکړه ځوان شاعر هغه به د خپلو شعرونو په هکله موږ سره خبرې وکړي او د کلمې او ټپې به را سره واورئ او هیره دې نه وي چې زموږ خپرونه په خپلو کمنټونو او نظرونو نور هم رنګینه کړئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب مننه خطاب صاحب اول خو درته هرکلی وایم په خپله خپرونه کې چې زموږ بلنه مو ومنله ډېره زیاته مننه درنه کوم چې زموږ د راډیو تلویزیون بلنه تاسو ومنله او زموږ سره په دې بنډار کې شریک شوئ نو که خپل ځان راته په لنډه توګه معرفي کوئ او مهرباني په لومړي سر کې خو ډاکټر عبدالبصیر بیدار ستوري صاحب ستا په شمول ښاغلي ځواک صاحب او د ستوري راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته د زړه د تله سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ وي او په دویم قدم کې ښاغلي تورپیکۍ قادري صاحب ته د الله جل جلاله نه د روغ صحت دعا غواړم الله دې بې درده کړي او ستاسو ډېره مننه چې ما ته په خپرونه کې وخت راکړه زما نوم جابر خطاب دی د ننګرهار ولایت د ښکلي رودات ولسوالۍ سره تعلق لرم هر کله راشي ډېر ښه د ننګرهار د ګلو د ښار اوسېدونکی زموږ د زړه سر خطاب صاحب ستا شاعري چې ما تر کومه اورېدلې ده او کتلې مې ده ډېره خوږه شاعري ده په دې باندې موږ ویاړو چې زموږ ځوانانو کې داسې ځوان او تان شاعران پیدا شوي لکه ستا غوندې او هغه ډېره ښکلې او خوږه شاعري کوي نو موږ هم په تاسو باندې ویاړو الله دې ښه ژوند درکړي خوشحاله اوسئ په لومړي سر کې به موږ تا نه یو کلام په خپله ستا په غږ باندې اورو بیا به موږ خپرونې پیل کوو کور مو ودان خوښ اوسئ
جناب ستوري صاحب چې موږ ته دا د تشویق راکوي کور موادان زه به هم په لومړي سر کې لومړی د غزل یو څو بیتونه ویم بیا به غزل ته راشم چې موږ دنیا کې در په در زندگی وکړه ها موږ دنیا کې در په در زندگی وکړه تاسو ښه په چل هنر زندگی وکړه واه ډیر اعلی موږ دنیا کې در په در زندگی وکړه تاسو ښه په چل هنر زندگی وکړه سمو خپله بې علمي وسوئ تاسو سمون خپل بی علمي وا ډیره مننه سمو خپله بې علمي وه سوئ تاسو خود مو خپلو کې په شر زندگی وکړه ډیر اعلی ډیر او ملا اوس هم غلی ناست دی لا حق نه وي ملا وسم غلی ناست دی لا حق نه وي ډیر اعلی ډیره مننه ستوري صاحب ملا اوس هم غلی ناست دی لا حق نه وي تا خو هسې په منبر زندگی وکړه ډیر او غزل دی که هر څومره پرهیزګاره شي سړی هر څومره البته نوی پرهیزګار شي کلام دی ستوري صاحب که هر څومره پرهیزګاره شي سړی ستاسو چم کې ګناهګاره شي سړی واه ډیر ښه که هر څومره پرهیزګاره شي سړی ستاسو چم کې ګناهګاره شي سړی او زما چم ته چې بېلارې سړی راشي زما چم ته چې بېلارې سړی راشي ډیر زما چم ته چې بېلارې سړی راشي چې واپس ځینو په لاره شي سړی ډیر او چې په زړه کې رحم نه وي جنت نشته چې په زړه کې رحم نه وي جنت نشته چې په زړه کې رحم نه وي جنت نشته که هر څومره ایماندار شي سړی ډیر او د عزت سړی بې عزته شي جابره د عزت سړی بې عزته شي جابره د عزت سړی بې عزته شي جابره چې د چا ځنې قرضدار شي سړی ډیر اعلی ډیر زبردست غزلو نو د خوښۍ ستا اجازه یي ځکه مونږ خو د مېلمه ډیر دغه کوو دا هر څه د هغه په اجازه باندې کوو که ستا خوښۍ او ستا اجازه یي نو دلته ډېر اورېدونکي راغلي دي چې بیا دا پورته دا کمنټونه ما نه تېرېږي او د هغې نومونو په موږ باندې فرض دي چې موږ یې واخلو ځکه چې موږ سره په خپرونه کې یوځای کېږي نو په کار ده چې خپل اورېدونکو حوصله افزایي هم وکړو بالکل بالکل ستوري صاحب دا حق دی باید دا حق ورته ورکړو ډېره مننه دا اولنی کمنټ چې دی دا د معین وفادار صاحب دی او سلامونه او نیکې هیلې موسی فیضان دی لیکلي دي په خپل کمنټ کې چې ماشاءالله مننه او بیا معین وفادار لیکلي دي چې واه زبردست شاعر مو میلمه کړی دی بس معین صاحب وفادار صاحب ډېره زیاته مننه تاسو نه چې زموږ خپرونه کې برخه اخیستې ده زما په خیال باندې تاسو هم د جابر خطاب صاحب د دوستانو جملې څخه اخیستئ او هغې ته د هغې سره د خاصې مینې په اساس باندې په دې خپرونه کې ملګري شوي یاستئ او ډېره زیاته مننه بیا یې لیکلي سلامونه او نیکې هیلې او ورته په تمه یو واقعي چې جابر خطاب یو ښه شاعر دی د جابر خطاب په څېر ځوان او تان شاعران واقعي موږ په هرو سلو قدمو کې لرو دا دغه لیکلي دي معین وفادار صاحب لیکلي دي بیا شکیب خان زمونږ د خپرونه هم ګوري مو لیکلي دي چې زما مای فیورټ پروګرام زما خوښ پروګرام دی بیا لیکلي نایس نو بس شکیب خان تاسو نو هم ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره خپرونه کې یوځای شوي یاستئ ډېره زیاته مننه شکیب خان دا هم لیکلي دي چې تورپیکۍ بیبي لانګ لایو لکه تورپیکۍ بیبي ته د اوږده ژوند دعا کړې ده الله دې قبوله کړي صدیقي صاحب ډېره زیاته مننه به هر کله راشي په خیر راشي نن را سره تورپیکۍ خور په د خپلې ناروغۍ په وجه باندې متاسفانه نشته دی موږ سره صدف ځواک ملګری ده او مېلمه مو جابر خطاب دی ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب دا لیکلي دي سلامونه ګران وروره ستوری صاحب ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب خوشحاله اوسئ سوکاله اوسئ او معین صاحب لیکي چې ډېر لوړ شعر محسن
خان صدیقي صاحب بیا لیکي چې جابر صاحب سلامونه. نو سید هلال صاحب لیکي چې مینه او درنښت. ډېره زیاته مننه سید هلال صاحب. او زمونږ درنه او پتمنه همکاره او زموږ د خپرونې روح روان تورپکۍ قادري خو په دغه کې راسره حاضره نه شوله، خو دغه خپل کمنټ یې کړی دی. دغه کمنټ درته لولمه. خپل د مینې او خلوص ډک سلامونه ټولو پتمنو هېوادوالو او په خپرونه کې حاضر قدرمنو اورېدونکو ته، او خاص سلام د خپرونې میلمه ځوان شاعر جابر خطاب صاحب او قدرمنې خور صدف جانې او خپل ګران همکار ستوري صاحب ته وړاندې کوم. په ډېر معذرت سره چې په اعلان زما تصویر شته، خو زه د ستوني درد او لږه مریضه شوی یم او مې نشو کولی چې خپرونه کې برخه واخلم. روحاً ستاسو سره یم او تاسو ته رنګینه خپرونه غواړم په درنښت. قدرمنې همکارې، الله دې راته ډېره ژر روغه کړه. دا خپرونه خو بس زمونږ ما مخکې وویل چې زمونږ د خپرونې روحي روانې، الله دله ژر صحت درکړي. مونږ هم تاسف کوو چې خپرونه کې تاسو په آخري وخت شېبو کې ناروغه شولئ، خو چې دا چې مونږ سره په دې کمنټ کې ملګري شولئ، بیا هم درنه ډېره زیاته مننه کوم او ډېره زیاته مننه. خوشحاله او سوکاله اوسئ او الله دې روغه کړه. او بل دا چې هغه کمنټونه چې تاسو کوم جوابونه ورکوئ، هغه زه نشم هغسې ورکولی. زه بس داسې وچ غوندې جواب ورکوم چې دا اورېدونکي به حیران وي چې دا سړی څنګه هغسې جواب نه ورکوي. تاسو خو ډېر په مینه باندې جوابونه ورکوئ. واسد وصال صاحب را سره ملګری شوی، که هر څومره پرهیزګاره شي سړی، ستاسو چم کې ګناهکاره شي سړی. دا یو بیت یې لیکلی دی او بس ډېر ښه بیت و. او سید هلال صاحب لیکي چې نوی الزام را باندې ولګوه، زړې خبرې خو زړې شوې که نه. دم یو خپل بیت را لیکلی. او تورپکۍ قادري خور بیا لیکي چې سلامونه قدرمن صدیقي صاحب، خوشحالي مو غواړم. شکیب خان بیا لیکلی دي چې بس خوشحاله اوسئ. د تورپکۍ وایي ګریټ پرسنالټي ده. تورپکۍ خور تاسو ته غږ زما اورئ نو ستاسو صفت کړی دی، تاسو ورته بیا په خپله په کمنټ کې جواب ووایئ. او بیا یې لیکلي چې تورپکۍ قادري ژوند محترمه. او تورپکۍ قادري خور هم ورته لیکلي چې نړۍ مننه، تاسو ته هم ژوند. ښه، تورپکۍ قادري زمونږ همکاره بار کمنټونه کوي او دغلته یو بل کمنټ تاسو ته خطاب صاحب بیا هم ستړي مشي او خوشحاله شوم چې زمونږ د ستوري راډیو تلویزیون بلنه مو ومنله. یو پوښتنه لرم چې خطاب صاحب څومره اشعار لیکلي؟ آیا کومه مجموعه به چاپ کړي او یا تصمیم د چاپېدو لرئ که نه؟ دا پوښتنې به تاسو ځان سره یاداشتوئ دي چې به بیا اخره کې جواب ورکوئ. او روح الله میرخیل صاحب راغلی د خپرونې ته سلامونه ویلي تاسو ته، زمونږ اورېدونکو ته اوریدونکو ته. نو بس مایک ستاسو په اختیار کې دی جابر خطاب صاحب. تاسو اول د دې اوریدونکو او لیدونکو د کمنټونو جوابونه ورکړئ، بیا به موږ خپرونې ته ادامه ورکړو. په لومړي سر کې بیا هم ډېره مننه کور مو ودان ستوری صاحب د ټولو ملګرو که نومونه ځان ته اخلم. البته د خپرونې ټایم به ډېر ونیول شي، خو دا به ووایم چې د ټولو سلام ته وعلیکم السلام او د ټولو د مینې پور راوړی ما کور دی وداني چې موږ سره دومره مینه لري او موږ ته داد راکوي. سلام ته وعلیکم السلام. عصمت علي قرار صاحب راغلی دی خپرونې ته. هغه وایي چې د ماشوم نظم دی راته جابر خطاب صاحب واورئ. او تورپکۍ قادري بیا لیکلي د قربان مشم خدای مو ټول راته جوړ لره زما قدرمنو اوریدونکو. هغه اوریدونکو چې د تورپکۍ قادري خور په اړه باندې کمنټونه کړي وو، هغې ته خپل جواب ورکړی دی. نو تاسو مهرباني وکړئ اغلې صدف که تاسو کوم پوښتنه لرئ، کوم سوال لرئ جابر خطاب صاحب نه زما نه مهرباني وکړئ. مننه ډاکټر صاحب. زه به لومړي سر کې جابر خطاب ته ووایم چې واقعا ستاسو استعداد د قدر وړ د قلم مبارکت چې ډېر ښکلی غزل مو ویلې او د هر څه د مخه زه غواړم چې اغلې تورپکۍ قادري ته عاجله شفا وغواړم. الله دې دوی ژر راته ښه کړي، زموږ د سترګو تور ده. او جابر خطاب صاحب که ستاسو خوښ یې زه به ستاسو نه یو سوال وکړم چې
ستاسو په فکر شعر یو الهام دی که ریاضت دی؟ تاسو د دې په اړه څه فکر کوئ؟ خطاب صاحب مهرباني، شعر ته وایي په کومه ډېره سترګه مننه ګورئ؟ ښاغلي ځواک صاحب، کور مو ودان. ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. زما چې څومره علم دی نو زه وایم چې دا الهام دی. زه به یو بیت ورته ووایم، وایي شاعري کې الهامي کیفیت نه وی، صحیح ده، شاعري کې الهامي کیفیت نه وی، د دنیا خلک به واړه شاعران. واړه شاعران وي، څومره ښه، ډېر درست جواب. شاعري کې الهامي کیفیت نه وی، وایي د دنیا خلک به واړه شاعرانو. نو دا بالکل الهام دی او جواب دی درست و. نو زه هم یو پوښتنه لرم، هغه یو بل ملګري هم دا تورپیکۍ قادري زموږ همکار یې، هغې هم دا پوښتنه کړې وه چې ستاسو کوم شعري ټولګه چاپ شوې ده او که نه ده؟ ښه، ستوری صاحب ډېره مننه. نه تر دې دمه خو شاعري ټولګه نه ده چاپ شوې، آمدګي ورته هم نه لرم فعلا په دغه وضعیت کې. او البته چې برابر دي، چاپ ته برابر دي چې یعنې هغه شمېر یې پوره شوی دی. البته د شعرونو خو شمېر هله پوره کېږي چې کله دی وفات شي، خو لیکن داسې ده چې د کتاب په اړه ویم چې یاره یو کتاب څومره شعرونه باید پوره شي، یعنې هغه شمېر باندې خبره اوښتې ده، خو ښه، زه خدای توفیق درکړي چې چاپ شي، نو دا یو تاریخ پاتې کېږي زموږ آینده نسلونو ته، او هغه شاعري راغونډه کوي خپله، هر وخت کې چې وسه وشوله بس چاپ یې کوي، نو دا به ښه نو الله امین. بالکل بالکل ستوری صاحب همداسې. ځواک، اغلی ځواک مهرباني که کومه پوښتنه لرئ که نه، زه به دا یو څو ملګري نور راغلي دي، زه به د هغې کمنټونه ووایم. نه ډاکټر صاحب، تاسو کمنټونه ووایئ، زه به هغې وروسته له جابر صاحب نه یو سوال وکړم. تاسو مهرباني وکړئ. سمه ده. دا رولا میرخیل صاحب لیکي چې سلامونه، خوشحاله اوسئ. بیا اسمت علي قرار صاحب راغلی، هغې خو تاسو ته د ماشوم د نظم فرمایش کړی دی، نو هغه مهرباني به وکړئ، تاسو به بیا ورته ووایئ خطاب صاحب. عبدالوارث خلجي صاحب راغلی، ستوری صاحب تا ته او ستاسو درانه میلمه شاعر ته سپیشل سلامونه وایم. وعلیکم سلام، هر کله راشي خوشحاله اوسئ خلجي صاحب. او جابر صاحب تاسو نه دغه د ماشوم د نظم بار بار پوښتنه کېږي، نو مهرباني وکړئ دغه نظم راته واوروئ، بیا به موږ نورې خپرونې سره مخ وړو انشاءالله. ستوری صاحب د ټولو اورېدونکو کور ودان. البته هغه نظم خو ډېر اوږد هم دی، نو څنګه پیل یې کړمه؟ نو څومره به خیر دی، یو ساعت خو به نه وي، خو یو څو دقیقې وایه، غالبا یو شپږ اووه دقیقې وخت خو به نیسي. بس مهرباني غوږ یې ورته. او خو داسې و ستاسو په شمول د ټولو اورېدونکو لیدونکو ته ډالۍ چې دا دنیا ګوره فاني ده، زندګي مو ارماني ده، د یو چا بچي نه هر دي، د یو څو کسو خاني ده. د انسان طبیعت مه کو چې روزي دې اسماني ده، دا چې ښکلي پیدا کړي و دا د خدای مهرباني ده، دا چې دواړه خپې نشته د دې څومره ښه ځواني ده، یو یې خوري او بل نه هر دی، دا نو څنګه مسلماني ده. د ځوانۍ اواز د خور دی، د خانۍ اواز د خور دی، ته چې وایي ښه نقشه ده، څومره ښکلې مې بنګله ده، لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب، صرف یو کیسه ده، دا ماشوم چې را روان دی، دا چې سیر یې ګریوان دی، غریبۍ په مخه کړې ځکه دومره پریشان دی، په یو لاس کې بوجۍ ده، د ډیران په لور روان دی، دا خو هم د چا بچی دی، د دې زړه کې مې یو ارمان دی، په ډیران باندې تاویږي، پلاستیک پسې ګرځېږي، پلاستیک ورته پیدا شي، لږ مسکی شي، په خندا شي، چې بوجۍ کړي ترېنه ډکه، وایي ومې کړله ګټه، وږي مور شي ورته یاده، وړه خور شي ورته یاده، د ډوډۍ غم ور په سر شي، بیا د کلو په لور ورشي، د دې کلو په کوڅو کې د دې اړ په سرو غرمو کې، په خیرن خیرن لاسونو په زړو پیون جامو کې، د دیوال سوري ته کیني خان صاحب، ستا په دروازو کې خان صاحب ستا زوی ورته راشي، په غوسه ورته لګیا شي، دروازه کې زمونږ څه کېدل ته بد کې او که ښه کېدا وایي وږې یم ګرانه یو ډوډۍ را کروړ جانه، اوی زر کوه پاڅېږه زه له دې ځایه ورکېږه، خیراتونه منګه نه کوو، ښه کارونه منګه نه کوو، خدای خبر چې د کم کوري څه خیرن او څومره تورې، نه غیرت لري نه شرم، نه د خلکو په پیغوري، ډوډۍ بل چرته پیدا کړه، ته خو هسې هم خیرات خوري، د کباړ بوجۍ په شا شي، دا روان ترې بېنوا شي، سترګې ډکې شي له اوښکو، پاک الله ته په ژړا شي، ربه زه خو دې بنده یم
یو ګیلې زړه ته راشي بې وسۍ پورې مې خاندي غریبۍ پورې مې خاندي ماشومان مکتب نه راشي د بوجۍ پورې مې خاندي یو څپلۍ مې د شکېدلې د څپلۍ پورې مې خاندي خدایه تا راته راکړې زندګۍ پورې مې خاندي ما ته زور راکړي خفه شم دوی پیغور راکړي خفه شم بې سواده زندګي دي د برباده څښا بویونو باندې ګرځي ډیرانونو باندې ګرځي دوی خنداو کې روان شي زما اوښکې په ګریوان شي د کباړ بوجۍ په شا شي نانبهي دکان ته راشي د خپل ځان سره بوږنېږي په یو کونج کې غلی کیني په تنور کې غورځېدلي په لمبو وي سوځېدلې غورځېدلې ډوډۍ ورکي سوځېدلې ډوډۍ ورکي دا ډوډۍ واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته ورنږدې شي ستړی شي خولې شي اوښکې پاکې کې له سترګو هسې نه غم په بیبي شي په کراره دروازه وي په کراره یو ناره وي ورکولاو که زما خورې دا دی راغلم ګرانې مورې دا کباړ دا مې بوجۍ ده ای په لاس کې مې ډوډۍ د خپلې مور ته داسې وایي بیا یې خور ته داسې وایي دا ډوډۍ واخله وړکه په لاسونو یې معده که ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې پستکه زه په ځمکه لږ دمه کوم ته ناجوړه مور مړکه هغه ګرانې ورته وایي خورجانې ورته وایي مور ډوډۍ باندې مړه شوه سر یې کېښود ویده شوه وروره ته چې ولیدلې ستا په حال باندې خفه شوه په حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی زه دا ټول کور نن پاکومه ګړوبې ورله ورکومه یو زړه جوړه مې شته دی زه به یې ښکلي سرې کومه که زړې څپلۍ چادر کړي زی اختر کې پخپو کومه دا وایي ښه ده په ما ګرانې اجازت راکه خورجانې دا کباړ بازار ته وړمه د وایي مور ته راوړمه ښه کالي تا ته راوړمه ځم بنګړي تا ته راوړمه د کباړ بوجۍ په شا شي بیا په چغو په ژړا شي د کباړ دکان له ورشي د کباړ دکان له ورشي تول او کاڼی برابر شي دا ټیمان دا د څپلۍ شوي ستا 500 روپۍ شوي پریشان شي دا پیسې واخلي روان شي د وی پې مور ته یوسم که بنګړي پې خور ته یوسم خور مې وایي سبا اختر دی د مورکۍ حال مې بتر دی زه نو څومره بدقسمت یم وړې خور ته ملامت یم د خپل ځان سره په شر شي د ډاکټر دکان له ورشي دا شربت دغه ګولۍ شوي بس 1.5 روپۍ شوي دا شربت دغه ګولۍ دي ما سره همدا روپۍ دي هغه زر دې پاتې کېږي ستا په ما باندې حق کېږي خامخا یې درته در کومه ځم سبی درته در کومه د ویي واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته ورنږدې شي خپل کور ته مخامخ شي بیا چې خور ته مخامخ شي هغه ګرانې ورته وایي خورجانې ورته وایي په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه یې رورجانه مورکۍ مړه شوه په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه یې رورجانه مورکۍ مړه شوه د اختر شپه پرې په غم شوه خان صاحب اوس دې خوا سړه شوه ته چې وایي انجینر دی هغه یو ورور مې ډاکټر دی کشرې زما منشي دی مشرې ورور مې حاجي دی زه په خپلم حج لزمه مدینه به وګورمه خلک به وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی چې د خوا کې ګاونډیان وي چې د خوا کې غریبان وي حج له څه لځي حاجي صاحب چې د خوا کې یتیمان وي دا روپۍ هغوی له ورکه څو ډوډۍ هغوی له ورکه ته په دې به جنتي شي ته په دې به ثوابي شي که ته وایې چې نه ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شي د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب دی او څوک خان دی ما جومات کې اورېدلې د ملا د خولې بیان دی چاته ورکړي دولتونه چاته ورکړي تکلیفونه څوک یې نه خوري په کاسو کې څوک یې غواړي په کوڅو کې سرې لمبې دي په ځوانۍ شتون نالت دی په خانۍ شه ستا په دې ځوانۍ کې ستا په دې درنه خانۍ کې یتیمان کوڅو کې ګرځي غریبان کوڅو کې ګرځي د غریب سره ښه نه کې د قیامت په ورځ به څه کې په قیامت کې سوال جواب دی د زری حساب دی دا په ځینو چې بد لګي دا شاعر جابر خطاب دی ډېره مننه ډېر دردمن غزل زمونږ د هېوادوالو هغه دردېدلي ژوند ترجمان او عکاس نظم ډېر ښکلی مهرباني اغلی صدف تاسو کومه پوښتنه لرئ دا دی که نه دی موږ یو څو کمنټونه دي دا به ووایم او د ده به په خپل غږ کې یو غزل لغو په دې کلمه کې ورکړو مننه ډاکټر صاحب واقعا چې جابر خطاب ډېر یو ښکلی نظم و له درده ډک و بس زموږ په وطن کې دا حالات دي الله دې خپله پر موږ باندې رحم وکړي او ډاکټر صاحب که ستاسو خوښه وي ستاسو پوښتنې نه مخکې به زه له جابر خطاب نه یو پوښتنه وکړم چې ځواب یې دومره اوږد نه دی جابر صاحب که تاسو راته ووایئ چې څومره وخت کېږي چې تاسو شعر ویل پیل کړي دي او لومړنی شعر چې تاسو ولیکله هغه څه وخت و ایا ستاسو په یاد دی
ډیره من اغلی ځواک صاحب ډیره ښه پوښتنه. کور مو ودان تقریبا د شعر د لیکلو خو مې تقریبا داسې ووایي چې څه البته 10 کاله غالبا داسې خو شابه کېږي 9 کاله. او بله کومه پوښتنه وه؟ بله پوښتنه دا وه چې لومړنی شعر چې تاسو لیکلی و هغه ستاسو په یاد دی چې کله مو لیکلی و؟ او البته هغه هم په یاد دی بالکل. دوه بیتونه ته وایي که نه؟ هغه خو داسې و ستوري صاحب چې بس دی خدای د پاره زورېدلې خوار افغان یم انقلاب لمبو سېزلې او ځپلې خوار افغان یم. ستا به دواړه مور او پلار وي، نه مې مور شته نه مې پلار، وم وړوکی پلار مې مړ شو ژړېدمه په هر لار. مور او پلار پسې والله چې ژړېدلې خوار افغان یم انقلاب لمبو سېزلې او ځپلې خوار افغان یم. یعنې دا زما لومړنی کلام و چې کله ما لومړنی کلام چې دونه پوخ دی نو نور خبرې پاخه وي. ستا عمر تپوس کولی شو مونږ اجازت راکړی که نه چې څومره عمر وایي؟ ولې نه ستوري شخصي ژوند په باره کې کله څه راته ووایي چې جابر خطاب صاحب دلته څونه ورونه لري، واده کړی دی نه دی کړی، عمر یې څومره دی؟ ډېره ښه پوښتنه جناب ستوري صاحب. ما خو په خپل ځاني 4 ورونه مې دي او 5 خویندې یو او واده مې کړی شکر الحمدلله. یو زوی راته هم الله جل جلاله راکړی. الله دې ټولو مسلمانانو د اولادونو سره نیک عمله صالحه ستر کړي چې نوم هم دی قهرمان. ښه ډېر بس خوشحاله اوسئ او سوکاله اوسئ. زه دغه یو 2-3 کمنټ دي دا سره شریکوم. بیا که دې خوښه وي نو ستا یو کلام د یو ماشوم دی د ارمان په نوم باندې، او هغه به زه د اورېدونکو سره شریک کړم. سمه ده؟ په سترګو ستوري صاحب بس واک اختیار ټول د تاسو سره دی. کور همدان منګه ستاسو خادمان یو، امر کوي. نه زمونږ خو د سټوډیو هم د میلمه په اختیار کې او مونږ هم د میلمه دغې ده خادمان یو. مونږ ستاسو خادمان یو ځکه چې میلمه مونږ خپلې خپرونې ته راوړو، مونږ به د هغه هره تبه کوو. اتل درد صاحب لیکي چې سلامونه نیکې هیلې د خپرونې قدرمنو قربانو او مشهور ځوان شاعر جابر خطاب ته یوه پوښتنه او یوه غوښتنه به دا لرمه چې ستاسې شاعري اکثره په دردمنه لهجه راټوله کړې ده. آیا درد وجه څه کېدلی شي؟ د هېواد درد دی او که د مینې درد او که د او که نور؟ او بیا یې لیکلي چې جناب تورپیکی صاحب ته د الله تعالی صحت کامل ورکړي، د بیا راتلو په هیله یې او غوښتنه ترې کوم چې دا غزل دې ووایي. چا ویشتلی و لیونۍ سلګي دی لکه چې تا نه دغه کړې ده غوښتنه کړې ده. تورپیکی قادري خور دی ته خپل جوابونه ورکړي دي او ته لیکلي چې وا څومره با احساس او د درد نه ډک نظم په قلم او عمر مو برکت بریا مو غواړم خطاب صاحب. او معین وفادار صاحب لیکلي الله څومره دردمن نظم د نظم ستاسو د نظم صفت یې کړی دی خطاب صاحب. آیا په وطن کې وایي کله کله شاعرانه بنډارونه محفلونه اوس هم شته او که نه؟ دا تورپیکی خو تاسو نه پوښتنه کړې ده د مشاعرې بنډارونه وایي کله کوئ او که نه کوئ. بل وارث عبدالوارث خلجي صاحب لیکلي چې تا ته هم روسیا غواړم تورپیکی هغه تورپیکی خور ته لیکلي خطاب صاحب اشعار مو ښکلي دي بریا مو غواړم دا هم تورپیکی تاسو لیکلي. ګلالۍ مینه ناک لیکي چې ډېر دردونکی نظم و. بس خطاب صاحب د دې لنډ جوابونه تاسو ورکړئ بیا د سره هغه د کلمه شریکو. ډیره مننه جناب ستوري صاحب. ټولو ملګرو کور ودان خوشحاله دي وي. لومړنی خو اتل درد لیکلي و که نه؟ او بالکل اتل درد لیکلي و. هغه د هېواد د دردونکي لهجې یا د شعر په اړه باندې د شعر په اړه لیکلي چې تاسو دا درد پکې د وطن دی او که نه دا درد پکې ستاسو د مینې دی او یا بل څه وجه ده؟ نو دا خو ستوري صاحب ما په ډېرو ځایونو کې ویلیم دي خو بیا هم ښه پوښتنه ده باید ځواب شي. یعنې کله چې
یو شاعر په اصطلاح باندې خپل یا یو ادیب انسان چې هر څوک وي که هغه یو بیان چاته کوي نو هغه د بیان معنا معلومه وي. یعنې زمونږ د شعر دغه ټوله معنا که سړی راواخلي ټول انځورونه یې که وګوري نو ټول هماغه د هېواد درد دی، هماغه د هېواد خواخوږي پکې شوې ده. یعنې دغه د هېواد د دې بدو حالاتو نه متاثره شوي یو، دغه حالات ګورو زړه م دردېږي، نو بیا د اله العالمین له خوا نه الهام کېږي او بیا شعر باندې شروع کوو. نو ټول هماغه د هېواد سره دې کچه مینه ده. بالکل. او زما یو بل نظر هم دی، زیاتره هم دغه د دردونو وجه ده چې سړی دغه الهام پرې راځي د شعر او هغې ته دغه حالات دغسې دي، دغه دردونکي حالات دي زموږ د هېواد. الله دې ښه کړي. هغه په ډېرې بخښنې ستوري صاحب دې کې د کوم شاعر نوم رانه البته هیر دی، هغه یو شعر هم دی چې څوک پیغمبر شي څوک شاعر شي درده چا کتاب په چا غزل نازل شي. یو ملګري ګلالي مینناک نه هغه د غزل غوښتنه کړې، ما ځان سره یاداشت اخیستی، خو داسې دی چې احمق نه یمه هوښیار یمه صاحبه، احمق نه یمه هوښیار یمه صاحبه، هوښیار یمه صاحبه، دوکه شوې په دې لارې یمه صاحبه، که د ښکلو په سر دار ته سړی خیږي اول زه ورته تیار یمه صاحبه. که د ښکلو په سر دار ته سړی خیږي اول زه ورته تیار یمه صاحبه، د خپل رنځ به درته څه وختونه ښایم چې یار تلی دی بیمار یمه صاحبه. د خپل رنځ به درته څه وختونه ښایم چې یار تلی دی بیمار یمه صاحبه، او که نیم یمه او که نه یم کوامر، که نیم یمه او که نه یم کوامر، ستا خو هر وخته بیدار یمه صاحبه. د جابر حتاب د تن نه لوګې خیږي، د جابر حتاب د تن نه لوګې خیږي، د ظالم لخوا بمبار یمه صاحبه. ډېر ښکلی غزل، ډېر زبردست. عبدالوارث خلجي صاحب لیکلي چې دا درې بیته زما سپیشل دی تاسو په شمول هماغه ملګري ته ډالۍ چې غوښتنه یې کړې وه. بالکل هغه به اورېدلی او انشاءالله خوند به یې ترې اخیستی. دا درې بیته زما له خوا نه وارث خلجي صاحب لیکي چې د ځوان شاعر ته ډالۍ وي، خو دغه بیتونه متاسفانه زه یو بل سره نښتي دي، ما ته چې کوم ښکاري نو زه نشم ویلی. خلجي صاحب دغه به بیا وروسته خپله په لیکلې بڼه باندې خطاب صاحب وګوري. او بګت صاحب راغلی دی، هغه وایي ګېډې ګېډې سلامونه او احترامات تاسو درې واړو ته په نیکه فضا کې وړاندې کوم. دوی لنډۍ لرم چې راته وړاندې به یې کړئ. بګت صاحب بخښنه غواړم، زه دغه کوم بیتونه دغه چې دا ما ته یو په بل کې داسې نښتې ښکاري، ځکه چې زه لیپټاپ ته ناست یم، د موبایل نه ویم، نو هغه بیا هغسې نشم لوستلی کوم چې تورپیکۍ خو لوستل، نو زه بخښنه غواړم چې بیا غلط یې نه کړم. بیا به دا په وروسته د خپرونه کې وخت و انشاءالله در سره شریکه کړو. د که ستاسو خوښې اغلې ځواک او ګران میلمه جابر خطاب صاحب دغه یو ډکلمه به در سره شریکه کړم د دې نظم. سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو د دوی ډکلمه شریکه کړئ، وروسته به موږ ورپوښتنې وکړو. سمه ده، دا ډکلمه به شریکه کړو، بیا به سره خپرونې ته ادامه ورکړو. نور خبر نه یم خو بس داسې اوازه راغله، نور خبر نه یم خو بس داسې اوازه راغله چې هغه چمته یوه بله جنازه راغله. چغې یې وکړلې ظالمه خو تا نه اورېدلې، چغې یې وکړلې ظالمه خو تا نه اورېدلې، قاتله ځکه دې ګیلې ته هدیره راغلله. د سترګو نه به یې اوښکې غورځېدې زما په قبر، د سترګو نه به یې اوښکې غورځېدې زما په قبر، او د کلي جینکۍ وې ژړېدې زما په قبر. بچي زالو کې پرېښودل په چغو راته راغلې،
بچی زالو کې پری خودل په چغو راته راغلی د کلي مرغۍ ټولې تاوېدې زما په قبر په ژوند خو رانه یو ساعت هم نه جدا کېدلي په ژوند خو رانه یو ساعت هم نه جدا کېدلي نن یاره څومره غلی تېرېدې زما په قبر په ژوند خو رانه یو ساعت هم نه جدا کېدلي نن یاره څومره غلی تېرېدې زما په قبر زما عجیبه مرګو جنازه مې چا ونه کړه زما عجیبه مرګو جنازه مې چا ونه کړه ملا صاحب ولې ونه غږېدې زما په قبر زما عجیبه مرګو جنازه مې چا ونه کړه ملا صاحب ولې ونه غږېدې زما په قبر ستوني ته مې راشي تنده ماته پرې زما شي ستوني ته مې راشي تنده ماته پرې زما شي او مورکۍ ته چې اوبه کله شیندې زما په قبر جابر حتابه ولې جنازې ته یار رانغی جابر حتابه ولې جنازې ته یار رانغی او څه خړې خړې خاورې بادې دې زما په قبر جابر حتابه ولې جنازې ته یار رانغی څه خړې خړې خاورې بادې دې زما په قبر زما عجیبه مرګو جنازه مې چا ونه کړه ملا صاحب ولې ونه غږېدې زما په قبر په ژوند خو رانه یو ساعت هم نه جدا کېدلې نن یاره څومره غلی تېرېدې زما خپل غږ باندې یو خپله دکلمه موږ سره شریکه کړئ خپله ووایئ یعنې خپله غزل درته وړاندې کوم او خپل غزل راته ووایئ ښه ولې نه غزل به درته وړاندې کوم البته غزل نه مخکې خو یو څو شعرونه دي چې مرۍ کړې راته غوسې شرمخان مړېږي نه مرۍ کړې راته غوڅې مرۍ کړې راته غوسې ډېره مننه مرۍ کړې راته غوسې شرمخان مړېږي نه او په وینو د افغان سپېره جهان مړېږي نه او زما ګرانه وطنه په دې حال مې پیرزو نه یې لاسونه او خپې مات شه چې په ډېرې بخښنې ستوري صاحب مرۍ کړې راته غوسې شرمخان مړېږي نه او په وینو د افغان سپېره جهان مړېږي نه او زما د تن په وینو یې بچو ته محل جوړ کړ خو بیا هم زما په وینو خاینان مړېږي نه زما د تن په وینو یې بچو ته محل جوړ کړ بیا هم زما په وینو خاینان مړېږي نه او دا داسې لیونی دی د خپل ځانه غوښې وشلی دا داسې لیونی دی د خپل ځانه غوښې وشلی دا خپلې غوښې خوري خو په خپل ځان مړېږي نه د خپلې غوښې خوري خو په خپل ځان مړېږي نه او غزل دی چینار چې اور واخلي خارو څومره چغار کوي چینار چې اور واخلي خارو څومره چغار کوي مهرباني ډېره مننه چینار چې اور واخلي خارو څومره چغار کوي داسې دا زړه مې هره ورځ جنګ ته ازار کوي چینار چې اور واخلي خارو څومره چغار کوي داسې دا زړه مې هره ورځ جنګ ته ازار کوي کور کې به څاک خوري خو بهر به غټې غټې وایي کور کې به څاک خوري خو بهر به غټې غټې وایي کمکل خلک په ټوپکو افتخار کوي او ظاهره ښه ښکاري کارونه د ثواب هم کوي ډېره مننه جناب ستوري صاحب ظاهره ښه ښکاري کارونه د ثواب هم کوي الله علم دی دا سړی به چاته کار کوي او جابر
همدې یارانو کندې ته ور وغورځوو. جابر همدې همدې یارانو کندې ته ور وغورځوو. جابر ته وګوره چې بیا هم پرې بار کوي. ډېر ښکلی غزل و. په ګوتو دې برکت شه، په استعداد دې برکت شه. زه اوس کوشش کوم که چېرته ستا دا کلمه د خلکو د دوستانو سره شریکه کړمه، نو که اجازه دې وي ما دوباره کوشش وکړم. مهرباني. دنیا ګوره فانی ده، زندگی مو ارمانی ده. دا دنیا ګوره فانی ده، زندگی مو ارمانی ده. د یو چا بچی نه هر دی، د یو څو کسو خانی ده. د انسان غلامي مه کړه چې روزي دې اسماني ده. دا چې ښکلي یې پیدا کړو دا د خدای مهرباني ده. دا چې دواړه پښې نشته د دې څومره ښه ځواني ده. یوې خوري او بل نه هر دی، دا نو څه مسلماني ده. یوې خوري او بل نه هر دی، دا نو څه مسلماني ده. د ځوانۍ یوازې خور دی، د خانۍ یوازې خور دی. ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده. ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده. لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب داسې یوه کیسه ده. لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب داسې یوه کیسه ده. دا ماشوم چې را روان دی، دا چې څرې ګریوان دی، غریبۍ په مخه کړی ځکه دومره پریشان دی. په یو لاس کې بوجۍ ده، د ډیران په لور روان دی. دا خو هم د چا بچی دی، د دې زړه کې مې ورمان دی. په ډیران باندې تاویږي، پلاستیک پسې ګرځېږي، پلاستیک ورته پیدا شي، لږ مسکی شي، په خندا شي. چې بوجۍ کړي ترېنه ډکه وایي اومې کړله ګټه. چې بوجۍ کړي ترېنه ډکه وایي اومې کړله ګټه. وږې مور شي ورته یاده، وړه خور شي ورته یاده، د ډوډۍ غم ورپه سر شي. بیا د کلو په لور ورشي، د دې کلي په کوڅو کې، په دې واورو بارانو کې، په خیرن خیرن لاسونو، په زړو پیوند جامو کې. د دیوال یو کنج ته کښېني خان صاحب ستا په دروازو کې. د دیوال یو کنج ته کښېني خان صاحب ستا په دروازو کې. خان صاحب ستا زوی ورته راشي، په غوسه ورته لګیا شي، دروازه کې زموږ څه کړې، دلته بد کړې او که ښه کړې. دی وایي وږی یم ګرانه یوه ډوډۍ راکړه ورور جانه. هغه وایي ژر کوه پاڅېږه، زه له دې ځایه ورکېږه. خیراتونه مونږ نه کړو، ښه کارونه مونږ نه کړو، خدای خبر چې د کوم کورې څه خیرن او څومره تورې. نه غیرت لرې نه شرم، نه د خلکو د پیغورې. ډوډۍ بل چېرته پیدا کړه، ته خو هسې خیرات خورې. د کباړ بوجۍ په شا کړي دی روان ترې بېنوا شي، سترګې یې ډکې شي له اوښکو. پاک الله ته په ژړا شي، ربه زه خود یم بنده یم، یو ګیلۍ زړه ته راشي. بېوسۍ پورې مې خاندي، غریبۍ پورې مې خاندي، ماشومان مکتب نه راشي. د بوجۍ پورې مې خاندي، و څپلۍ مې د شکېدلې دې څپلۍ پورې مې خاندي. خدایه تا راته راکړې زندګۍ پورې مې خاندي. خدایه تا راته راکړې زندګۍ پورې مې خاندي. ما ته زور راکړې خفه شم، دوی پیغور راکړې خفه شم. بې سواده زندګي دي د برباده، په بیونو باندې ګرځې، ډیرانونو باندې ګرځې. دې خنداو کې روان شي، د ده اوښکې په ګریوان شي. د کباړ بوجۍ په شا کړي نانوایي دوکان ته راشي، د خپل ځان سره بوګنیږي، په یو کنج کې غلی کیني. په تنور کې غورځېدلې، په لمبو کې سوځېدلې، غورځېدلې ډوډۍ ورکړي، سوځېدلې ډوډۍ ورکړي. دې ډوډۍ واخلي روان شي، اوښکې ښکته په ګریوان شي. چې خپل کور ته ورنږدې شي، ستړی ستړی چې خولي شي، اوښکې پاکې کړي له سترګو. حسینه غم په مورکۍ شي، په قراره یې وناره وهي، په قراره دروازه وهي. ور راخلاص کړه زما خورې، دا دی راغلم ګرانې مورې. دا کباړ دا مې بوجۍ دی، په لاس کې مې ډوډۍ ده. دا کباړ دا مې بوجۍ دی، په لاس کې مې ډوډۍ د خپلې مور ته داسې وایي، بیا یې خور ته داسې وایي. دا ډوډۍ واخله وړه کړه، په لاسونو یې میده کړه، ترکاري خو کور کې نشته، په اوبو کې یې پسته کړه. زه په ځمکه لږ دمه کړم، ته ناروغه مور مړه کړه. زه په ځمکه لږ دمه کړم، ته ناروغه مور مړه کړه. هغه ګرانې ورته وایي، یا خورجانې ورته وایي. مور ډوډۍ باندې مړه شوه، سر یې کېښود ویده شوه. وروره ته یې چې ولیدلې ستا په حال باندې خفه شوه. په حال مو خدای خبر دی، خلک وایي سبا اختر دی.
ای په حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی زه دا ټول کور نن پاکومه خو ډوبه یې ورله ورکومه یوه زړه جوړه مې شته ده زه یې ښکلې پاکومه که زړې څپلۍ چادر کړې زه یې اختر کې پښو کومه دی وایي ښه ده په ما ګرانې اجازه راکړه خورجانې دا کباړ بازار ته وړمه زه دوا مور ته راوړمه ښه کالي تاته راوړمه ځم بنګړي تاته راوړمه ښه کالي تاته راوړمه ځم بنګړي تاته راوړمه د کباړ بوجۍ په شا کړي د بازار په لور روان شي د کباړ دکان له ورشي ټول اوکاڼې برابر شي دا ټیمان دا د څپلۍ شوې ستا 500 روپۍ شوې زه دا یو څو د کمنټونه دي دا سره بیا شریکوم او بیا راځو د صدف ځواک خوا دغه ته چې هغه د تاسو نه څه پوښتنه لري شیرزاد صاحب د روسیې نه لیکلي دي چې زه خپل سلامونه درنې تورپیکۍ جانې قادري صاحب درنې خورځواک صاحب ویاړمن ډاکټر صاحب ستوري درون خطاب صاحب او همدارنګه د ستوري راډیو تلویزیون اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم شیرزاد صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله سوکاله او بریالی اوسئ سلامونه دې ورسېدل ټولو ته انشاءالله چې علیک به درته وایي تورپیکۍ قادري بیا لیکي چې شیرزاد صاحب زما سلامونه هم ومنئ سرور ایډوکیټ سرور یوسفزی صاحب راغلی چې زموږ تخنیکي همکار او زموږ مرستیال هم دی دی لیکي چې سلامونه او زه په کلي کې یم دلته نیټ سم وایي کار نه کوي نو دی کلي ته تللی دی بس کلي ته دی خدای خیر خیرت کړي او الله دې بیا په خیر راوله او ګلالی مینه ناک وایي چې مننه جابر صاحب الله دې ژوندی لره نو شیرزاد صاحب بیا لیکي چې زه ټولو ته سلامونه وایم محسن خان صدیقي صاحب هم سلامونه وایي او عصمت علي قرار صاحب لیکي چې ډېره ښکلې خپرونه ده او تورپیکۍ لیکي چې ماشاءالله ښکلی شعر او په احساس ویل شوی دی نو مهرباني اغلی ځواک که تاسو څه پوښتنه لرئ بیا یا کوم څه بل شعر مې لرئ نو مهرباني مننه ډاکټر صاحب له تاسو څخه مننه او د دوستانو کمنټونو ته هم علیکم سلام وایم خطاب صاحب که ستاسو خوښه را سره زه به ستاسو یو شعر ووایم چې وفادار صاحب هم غوښتنه کړې وه چې یو سړي سلګی وهلی که هغه راته په خپرونه کې ووایي نو زه به ستاسو دا شعر ووایم خطاب لیکي چې چا ویشتلی و لیوني سلګی وهلی چا ویشتلی ډاکټر صاحب مننه وایي چا ویشتلی و لیوني سلګی وهلی پروت په ځمکه یو سړي سلګی وهلی د اختر په ورځ روان و هدیرې ته مننه د اختر په ورځ روان و هدیرې ته د پلار قبر ته بچي سلګی وهلی وایي په ژوندون ورته د هیچا فکر نه و خو په مرګ یې هر سړي سلګی وهلی وایي د امت لپاره سوال یې حل کړی و چې مو کله خوږ نبي سلګی وهلی جابر صاحب وایي ما جابر خطاب تیار بهله راوړی ما چې کله آخري سلګی وهلی مننه کومه ډېر خوږ شعر یې لیکلی او خدای دې وکړي چې زما له خولې خوښ شوي چې ما د دوی شعر ډیپلومه کړه واقعا چې د دوی استعداد د قدر وړ ده او موږ ویاړ کوو چې زموږ په ټولنه کې داسې تکړه ځوانان شته چې ادب سره مینه لري او خطاب صاحب که تاسو زما یو پوښتنې ته ځواب راکړئ دا چې ستاسو د کوم شاعر شعرونه زیات خوښیږي ډیره مننه ښاغلي ځواک صاحب لومړی خو ډېر ښه خوند یې وکړ ستوري صاحب خو پخپله لیکوال دی یو ښه شاعر دی او دته دا اندازه کېږي کله چې د یو شاعر خپل شعر د بل چا د خولې نه اوري نو دا ورته څو چنده زیات خوند ورکوي یعنې ډېر خوند یې وکړ ډېر خوند هم ترې واخیسته ډېره مننه کور مدن زه خو په خپل ځاني ځواک صاحب د تراب صاحب شعرونه ډېر ولې نه ټول شاعران اورم خو ډېر چې اورم تراب صاحب شعرونه ډېر اورم محمد ګل منصور ډېر اورم او همداسې نور شاعران چې اوس نومونه یې د بېل بېل یادومه نو بیا به داسې وي چې خپرونې هغه وخت قیمتي دی او دا ضایع کېږي
اورم خو ټول ملګري اورم خو یعنې دا انتخاب مې له پخوا نه و که نه چې له دوی شعرونه مې ډېر اورېدل. واقعا چې دوی ډېر تکړه شاعران دي او تاسو هم نن ډېر پاخه شعرونه وایي او تاسو باندې ډېر ویاړ کوو موږ. بالکل هغه ځواک دی تاسو دې نه شو د جابر خطاب عمر کم دی خو شاعري چې ده هغه په ټول پوره ده. ډېره پخه ده. او ډېره بالکل په خوښه دي دا خو د ده یو که ستاسو خوښې هغه ځواک او خطاب صاحب ستا یو زمونږ خو نه د کلمه صحیح راځي خو نه دغه خو بیا هم کوشش کوم چې یو څه په خپل غږ باندې تا سره شریک کړم ستا غزل په خپل اواز باندې اجازت دی. څومره خوند به وکړي جناب ستوري صاحب چې د یو مشر استاد د خولې نه اورو یو ښه لیکوال د خولې نه اورو. خطاب صاحب وایي کبر وباسي خخوي مې د ارمان جنازه کبر وباسي خخوي مې د ارمان جنازه او ملا راغلی اوس کوي مې د جانان جنازه او د کلي خلک دروازې ته راغلل هله مورې د کلي خلک دروازې ته راغلل هله مورې او هله اوس وړي مې هدیرې ته د ورور جان جنازه او اوس به پرې هر سړی حلال شي وبه جاړي اوس به پرې هر سړی حلال شي وبه جاړي او کلي ته راغله د هلمند نه د یو ځوان جنازه او غریب سړی یم د ګریوانه نه مې لاس وباسه غریب سړی یم د ګریوانه نه مې لاس وباسه څنګه مې په بخښنې ستوري صاحب البته لیکنه لږه غلطه راغلې چاپ شوې ده د ګریوان نه مې لاس وباسه او خیر وزن یې نه کمیږي که نه غریب سړی یم له ګریوانه مې لاس وباسه ته او خان صاحب څه له جیګوي مې د ګریوان جنازه او جابر خطاب به زه خو مړم جابر خطابه زه خو مړم ژوندی څنګه شوم جابر خطابه زه خو مړم ژوندی څنګه شوم ما خو په خپله وکړه خپله د خپل ځان جنازه ما خو په خپله وکړه خپله د خپل ځان جنازه دا دې وکړي چې ما ښه ویلي وي زمونږ د دغه خپرونې دا اصول دي چې مونږ د میلمه سره په شاعرۍ کې دغه کوو لږه شانې انډیوالي کوو نو که خوښ شوی دي خطاب ډېره ښه ستوري صاحب یعنې په اصطلاح باندې مخامخ دغه باید ونه کړو خو بلا خوند یې وکړه چې یو دوه کلامه مې تا وویلې یو مې ځواک صاحب وویلې یعنې ډېر خوشحاله شوم ډېر خوښ شولم چې یاره یعنې دومره مینه ما ته راکړله چونکه په زیاتره برنامو کې موږ میلمانه شوي یو نو داسې نه دي شوي خو خوشبختانه چې تاسو راته زما غزلې وویلې په خپل خوږ اواز سره خوږ انداز سره بې انتخا ډېر خوند یې وکړه تاسو دې نشم د مینې پورې راوړی ما وایي د شاهانو ورکړه لال او جواهر وي د شاهانو ورکړه لال او جواهر وي او د ادب د خاوندانو د زړه ویني موږ سره خو نور څه نشته دا موږ سره یو د خپل خولې یو تحفه وي چې هغه موږ هغه میلمنو ته په ډالۍ کې ورکوو نو خدای دې وکړي چې میلمانه پرې زموږ نه خوشحاله شي او ته هم پرې خوشحاله شوی دغه تحفه دې زموږ قبوله کړي شیرین قیام صاحب را سره ملګری شوی دی او لیکي چې ستوري راډیو تلویزیون درنو رضاکارانو چلوونکو ستوري صاحب درنې تورپیکۍ جانې د نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم ستاسو میلمه هم په پښتني مینه نازوم خوښ یم چې ستاسو د خپرونې اورېدونکی یم قیام صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ په دې ادبي بنډار کې شریک شولې ستاسو ته هرکلی وایو هر کله راشئ دغه د تورپیکۍ قادري خبره زما د همکاري چې وایي ستاسو قدمونه او زموږ لیمه هغه دغومره جواب زه نشم ورکولی خو هغه ما تکرار کړ ستاسو قدمونه او زموږ لیمه او قیام صاحب تاسو ته تورپیکۍ قادري هم سلامونه وایي او هرکلی درته وایي خپرونه کې معین وفادار صاحب زړه مې ور واخیسته لوګیا مې له ارمانه وځي جانا نظر دی چې لمبې مې له ګریوانه وځي منم چې ما نه به هیر وي خو ځان به هم اوسېږي زما تصویر به ستا د زړه
ډېره په ګرانه وځي. دا وایي خطاب صاحب ته ډالۍ ده، ستوري صاحب ته، ځواک صاحب ته او دې ټولو ته هغه یو څو بېرته ډالۍ کړي دي. ډېره زیاته مننه معین وفادار صاحب، خوشحاله او سوکاله اوسئ. ډېره قدرمنه او درنه ډالۍ دې وه. او نور زما خیال دی چې نوي اورېدونکي راسره نشته دی. که ستا خوښې زه کوشش کوم چې یو بله دکلمه تاسو ته ستاسو په خپل غږ ده، خو امکان وي چې زه کېدم سره. مهرباني ستوري صاحب خوند وکړو. هغه وخته پورې تاسو موږ سره خپل یو لنډ غزل بل شریک کړئ. ستوري صاحب ډېره مننه. غزل البته نوی دی، چونکه اصلاح هم پوره نه وي، خو بیا هم خلکو اختر کې اغوستلې جامې، خلکو اختر کې اغوستلې جامې زما پر غاړه وي شلېدلې جامې. د خان بچو را پورې ډېر ډېر خندل ځکه چې ما نه درلودلې جامې. واه. د خان بچو را پورې ډېر ډېر خندل ځکه چې ما نه درلودلې جامې. زه به بې حده ورته وځورېدم چې د همزولو مې لیدلې جامې. د خان بچي بچي پر ځان زړې کړي بیا به یې ما ته رالېږلې جامې. واه. د خان بچي بچي پر ځان زړې کړي بیا به یې ما ته رالېږلې جامې. د مجبورۍ نه مې جابر حتابه په خپله غاړه ګرځولې جامې. او ډېر ښکلی غزل و. ستا په غزلونو، ستا په شاعرۍ کې ټول درد دی رښتیا هم، ځکه خو دا دوستان یې دغه کوي ده. یو دوست مې دغه کړي چې ستا دا د درد وجه څه ده. نو خطاب صاحب که خوښه دې وي زموږ د خپرونې هغه اخري شېبې دي، نو په دې کې موږ غواړو چې هغه د خلکو د اورېدونکو لږ شانې دغه تازه شي. یوه ټپه به سره شریکه کړو، یو ټپه به تاسو وایي، یو ټپه به هغلی ځواک وایي، یو به زه وایم، یو څو پنځه شپږ ټپې چې ووایو ګزاره کوي ډېره. واه څومره خوند به وکړي. البته زه په ټپو کې ډېر مهارت هم نه لرم، خو انشاءالله زه لږه به م ټپه له تاسو نه کمزورې وي، مهرباني او ملګرتیا به سره وکړو. بس آغاز به زه وکړم او بس په ترتیب سره به داسې یو ټپه ووایو. ځواک تاسو تیار یئ؟ هو تیار یم ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو. وایي په نیمو شپو بیداره اوسه، غوږ به درشي د مینو فریادونه. وایي سر د ښیښو نه را بیرون کړه، ستا په دیدن په سلسلې راوړې یمه. واه وایي د بېوسۍ حد ته مې ګوره، د بېوسۍ حد ته مې ګوره او خالق را کړې ژبه ګونګه ګرځومه. او د ورځې خپل خوبونه سر کړه، د ورځې خپل خوبونه سر کړه او دا ټوله شپه به سره وکړو مجلسونه. واه وایي د شاهي تخت مې په کار نه دی، بخت مې په کار دی چې همیش را سره وینه. او وطن زما، زه د وطن ما ملنګ جان پکې خاپوړې کړي دینه. وایي څه جادوګره میلمنه وه، په یو نظر یې سودایي ځان پسې کړمه. څه جادوګره میلمنه وه او په یو نظر یې سودایي ځان پسې کړمه. وایي په اشنایي دې نازېدمه، په جدایي دې لکه ګل ورژېدمه. واه ډېر ښه. وایي الله دې داسې لیونی کا چې لیوني دې تپوسونو ته راځي نه. بلا سوچونو لیونی کړم، بلا سوچونو لیونی کړم، ستا د بېلتون په سرو لمبو وسوځېدم. وایي چې مې په اوښکو رحم نه کړی، ناترسه مرګ ته مې تړلي دي لاسونه. او خدایه یو سل ځله ژوند راکړه چې د وطن په مینه سل ځله مړ شمه. وایي په نیمه شپه له خوبه پاڅم او نور وس مې نه کېږي، خیرې درته کومه. وایي پښتو کوه که ته پښتون یې، ما پر پښتو باندې ګللي دي غمونه. او وایي د اخري مصره دې دا شي او مور دې ړنده شي چې په تا اوبه راوړي ده. بس په دې باندې به موږ ټپې ولسي، د ولسي ادب ډېره مهمه برخه ده او هر چا ته خوند ورکوي. د دې ټپو شاعر وي خو شاعر یې معلوم نه وي، ځکه چې دا یو څوک جوړوي. زیاتره ښځو جنکو ته دې ته منسوبېږي. نو ټپه د پښتو ادب تر ټولو نه مهم ژانر زه ګڼم که نه، ډېر ښکلی اصل دی. نو بس الله دې خوشحاله لره. جابر خطاب صاحب زموږ د خپرونې وخت پوره کېدونکی دی.
په اخري کې که څه پیغام لري هغه به موږ سره شریک کړي او نور خپله خپرونه به ورو ورو داسې د راغونډېدو طرف ته بوځو که ځواک څه لري که تاسو څه لرئ هغه به سره اخري شیبو کې سره ووایو. مهرباني جابر خطاب صاحب تاسو خپل پیغام ووایي زموږ د ستوري راډیو تلویزیون په باره کې څه نظر لرئ په دې کې خبره وکړئ او خپل پیغام را سره شریک کړئ. لومړی خو ستوري صاحب ستاسو ټولو کور ودان ډېره مننه چې خپل راډیو تلویزیون کې ماته وخت راکړو زه میلمه کړم ډېره مننه کور مو ودان سرلوړي اوسئ. او دویم د ستوري راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته دغه پیغام لرم چې دغه تلویزیون د تعقیب کړي دا د مخکې د ملګرو سره شریک کړي تر څو نور شاعران راځي. د شاعر یوازینی هدف دا وي چې خپل پیغام یا خپل درد یو چا ته وښیي چې زه دغه درد لرم تر څو یو څوک په درد خبر شي. نو که چا سره د وطن مینه وي یا ورسره نورې یعنې هر سړی شعر د هر چا خوښېږي دا د پښتو ادب کار دی. نو که څوک د پښتو ادب سره مینه لري ستاسې راډیو تلویزیون دا د مخکې یوسي تر څو نور شاعرانو پیغام مخکې لاړ شي. زموږ یوازینی ادب دا دی که ستاسو د تلویزیون څومره مینوال زیات ولري هغومره به پیغام مخکې لاړ شي. او دویم پیغام مې ټولو لیدونکو مینوالو هغه څوک چې زموږ غږ اوري هغوی ته دا دی چې د خپل مور او پلار د ډېر احترام وکړي. ډېره زیاته مننه. نور ښکلی پیغام هم خپل اوریدونکو سره شریک په دې تلو کې زما ګرانې همکارې تورپیکۍ قادري او دغلي ټپه لیکلې دا به ته زه ډالۍ کړمه او یو آخري ټپه زما له خوا نه وایي دا وایي یو آخري ټپه دې زما وي آخري مه کړې دا د ستوري مجلسونه. ډېر ښه خوشحاله اوسئ او امین کې موږ به امین ووایو. دا شیرزاد صاحب لیکي چې ویاړمن خطاب صاحب په رښتیا سره ډېر ځوان ځلاند او غښتلی او ډېر وتلی شاعري او الله دې بس کامیاب او بریالی لره. ملالی مینه ناک لیکي چې ډېره ښایسته مقابله مو وکړه په ټپو کې البته. نو بس زموږ دغه د خپرونې د پای شیبې دي زه اغلې ځواک ته وایم چې هغه خپل پیغام تاسو سره شریک کړي نو بیا به خپله خپرونه راغونډوو. خوشحاله او سوکاله اوسئ. مهرباني. جابر خطاب صاحب نه ډېره مننه کوم چې زموږ سره یې خپرونه وکړله او زموږ خپرونه یې په خپلو شعرونو او په خپلو غزلونو باندې لا رنګینه کړه. هر کله راشئ الله مو تل خوشحاله لره او نړۍ مننه کوم له ټولو اورېدونکو نه چې موږ سره مو خپرونه تر پایه ولیدله او خپل قیمتي وخت مو موږ ته راوبخلو. خدای دې وکړي چې خپرونه موږ سره خوښه شوې وي که زموږ خپرونه شیر کړئ له دوستانو سره او زموږ پیج سبسکرایب کړئ. مننه ډاکټر صاحب تاسو نه هم ډېره زیاته مننه اغلې ځواک له تاسو نه هم جابر خطاب نه هم او دغه درنو قدرمنو پتمنو لیدونکو اوریدونکو نه چې موږ سره دغه یو ساعته تقریبا یو ساعت نه لږ څه زیات وخت وشي دغه مزل یې را سره بدرګه کړ او موږ سره په دې خپرونه کې شریک وو. له قدرمنې همکارې تورپیکۍ قادري نه مننه کوم چې په مریض ځان باندې لګیا ده موږ سره همداسې پرله پسې میسیجونه کوي زموږ حوصله افزایي کوي. هغه نه هم ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو دوستانو نه مننه کوم. خوشحاله سوکاله او بریالي اوسئ او د په اخر کې به دغه د جابر خطاب یو بله د کلمه د سره شریکه کوم او موږ به د نه د پاماني واخلو. د الله په امان. د ژوند هره لمحه سخته جانانه تېرېدله د ژوند هره لمحه سخته جانانه تېرېدله او بس ښه وه زندګي خو لږه ګرانه تېرېدله. هغه شپه به په ما لکه د کال په شان اوږده وه چې کومه شپه زما به بې له تا نه تېرېدله. هغه شپه به په ما لکه د کال په شان اوږده وه چې کومه شپه زما به بې له تا نه تېرېدله. یو پیغلې د پیسو لپاره خپل غاښونه ویستل. مننه یو پیغلې د پیسو لپاره خپل غاښونه ویستل. یو پیغله په ډالرو له ایمانه تېرېدله. او غزل دی چې په لستوڼي کې پټ مارو زما نه و په لستوڼي کې پټ مارو زما نه و هغه یار د بل چا یارو زما نه و په لستوڼي کې پټ مارو زما نه و هغه یار د بل چا یارو
زمانو یو اختر داسې بې وخته په ما راغی یو اختر داسې بې وخته په ما راغی د هر چا په تن پیزارو زمانو یو اختر داسې بې وخته په ما راغی د هر چا په تن پیزارو زمانو ور سړي به خپل بچی لاس نه نیولی و د هر چا په څنګ کې پلار زمانو هر سړي به خپل بچی لاس نه نیولی و د هر چا په څنګ کې پلار و زمانو د جابر حتاب په جیب کې پیسې نه وي د جابر حتاب په جیب کې پیسې نه وي د سودا نه ډک بازار زمانو د جابر حتاب په جیب کې پیسې نه وي د سودا نه ډک بازار